اتمه پاره د 14مې رکوع 9 نمبر آیات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صدق الله مولانا العظيم. دا څلورم پیغمبر د چې الله پاک دغه ذکر کوي او دغه د امت ذکر کوي. دا سورت مبارک تر اخره پورې الله پاک د متعدد انبیاء بیان کوي. قرآن عظیم شان د قصو کتاب نه ده. دا واقعات چې موږ ته الله تعالی بیانوي په دې کې نه مګر عبرت لپاره د وروستنیو خلکو دپاره. قصص الاولین عبرة للآخرین د مخکینیو خلکو قصې د وروستنیو خلکو دپاره یو پند وي. لہذا د دې نه ما سوا دغه واقعاتو کې به د قومونو څخه اعمال ذکر شي او هغه عملونه چې د هغوی د نجات سبب ګرځېدل شوي دي موږ ته به ترغیب لپاره د هغه اعمالو راکړی شي چې دا عملونه وکړئ. بعضې عملونه داسې دي چې د قومونو د هلاکت سبب جوړ شوي دي. دا عملونه الله تعالی موږ ته نشاندهي کوي، موږ ته یې ښیي د دپاره چې داسې اعمالو څخه څه وکړو، ډډه وکړو. لہذا په دغه رکوع مبارک کې یا په دې ځای کې په دې آیتونو مبارکو کې الله پاک د یو جلیل القدر پیغمبر بیان کوي او د هغه د قوم ذکر کوي او د قوم په اعمالو کې بعضې بیکاره او ناکاره اعمال بیانوي چې د هغوی د هلاکت سبب جوړ شوي وي. الله تعالی د هغې ذکر او د هغې بیان کوي. ما چې څومره تجربه کړې ده الله جل جلاله قومونه د کفر د وجې نه هلاک کړي نه دي چې یو قوم کافر د الله تعالی په هغوی باندې عذاب راوستی. دا خلک الله پاک آخرت ته پرېښي دي. دنیا کې الله تعالی په هغوی باندې امتحان راوسته ده لیکن سخترین عذاب یې نه ده ورکړی. قومونه چې هلاک شوي دي د بعضې ناکاره اعمالو د وجې نه هلاک شوي یا د ظلمونو د وجې نه هلاک شوي. کله چې پیغمبران علیهم السلام هغوی ته راغلي دي د هغوی سره ظلم کړی. چا چې پیغمبرانو باندې ایمان راوړی په هغوی سره ظلم کړی، زیاته یې کړی. یا بعضې ناکاره اعمال د خلکو کول او پیغمبر خلک منع کول، خلک منع نه شو، الله پاک دغه عملونه د خلکو د هلاکت او د عذاب سبب جوړ کړي. د لوط علیه السلام قوم خو کافرانو او بت پرسته خلکو او د بخاره کافرانو. ابراهیم علیه السلام خو د عراق و، بیا په عراق کې د بابل ښار و، بصرې ته نږدې د بابل ښار ده. د نمرود په زمانه کې زیږېدلی و او په هغه کې لوی څه الله تعالی پیغمبر که. نمرود په خپله د خدای دعوه کوله او خلکو بت پرستي کوله. ابراهیم علیه السلام ولګېده، د بادشاه مقابله یې وکړه، د قوم مقابله یې وکړه، تر دې پورې د کومو بتانو بندګي چې د خلکو کوله هغه غټې عبادتخانې بتان یې ورته څه کړه، مردار کړه. ابراهیم علیه السلام په دې جرم کې ونیول شو، ستا بتان مات کړي دي. سزا دا وټاکل شوه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې خطا کړه. الله تعالی اور په ابراهیم علیه السلام باندې یخ او سالم وګرځاو. ابراهیم علیه السلام مبارک ته الله تعالی حکم وکړه په هغه ځای کې د ژوند تېرول سخت شو. الله تعالی حکم ورته وکړه چې د هغه نه ووځه، د عراق نه ووځه. ابراهیم علیه السلام د عراق نه ووته، راوان شو د شام په طرف باندې او د کنعان علاقې چې د بیت المقدس ته نږدې ده په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام دیره شو. په دې هجرت کې د ابراهیم علیه السلام سره یو دی پخپله و، یو یې وراره و لوط په نوم باندې علیه السلام، یو یې ښځه وه بي بي ساره رضی الله عنها. په لار کې هغه باچا بیا ورته خپله وینځه یا خپله لور ورکړه بي بي هاجره رضی الله عنها. نو لهذا 4 کسان دوی ورسېده د کنعان ځمکې ته. لوط علیه السلام الله پاک پیغمبر وګرځو او لوط علیه السلام د اردن او د بیت المقدس مابین کې یو ځای و. دغه ځای دپاره الله پاک د خلکو دپاره پیغمبر که. دغه علاقې کې 15 ښارونه وو. د 15 ښارونو مرکزي ښار چې و صدوم و، صدوم ښار.
دغه 5 ښارونو ته کلام پاک کې الله تعالی مؤتفقات ویل دي. هغه ښارونه چې الله تعالی الټا اړولي دي داسې بل مخې اړولي دي دې ته مؤتفقات ښارونه وایي. کلام پاک کې ځای په ځای د مؤتفقات بیان کړی دی. لوط علیه السلام د خلق اول د الله بندګي ته راولېږل او د بندګي سره سره لوط علیه السلام د خلکو ته ویل چې ای خلکو په تاسې کې یو ناکاره عمل ده. ناکاره عمل څه شی ده؟ ستاسې مخ نه ډېر آیا دي لواطت، د نارینهو سره بدپیلي دا د خلکو یو پیشه وه. چونکې د علاقه ډېر سرخیزه علاقه وه، زرخیزه علاقه وه او د علاقه کې قسمه قسم ډېر زیات ښایسته غلې او دانې او هر څه پرېمانو په دې علاقه کې. فکر هم ورسېده. دا خلک مس د الله شان د کله چې انسان بې حاجته وي، حاجت نه لري، هغه سرکشي کوي. کله چې انسان غریب وي ډېر سرکشي نشي کولی. کله ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کله چې انسان بې حاجته سي، حاجت یې پوره شي، نو سرکشي اختیار کړي. د خلکو سرکشي اختیار کړه. په دې سرکشي په نتیجه کې سرکشي دې حد ته ورسېدله چې په خپلو یو بل باندې شروع وکړه صاحب او د خلکو ولګېد په مجلسونو کې یو بل سر بدپیلي کوله. داسې ازادي و عیاشي پکې پیدا شوه، داسې بېحایي پکې پیدا شوه. لکه په دې زمانه کې ګوره خلک یې د لورګانو په بربنډتوب باندې د ښځو بربنډتوب باندې افتخار کوي، د هغوی په بازار ګرځېدلو باندې افتخار کوي. دا یې مقدمات یې وروسته د مثلا نور ازادېږي دا رپورټ ته لاړ شه یا زه نور ښارونو ته لاړ شه یا ښځه مخکې روانې سامبول یې روانې کیسه کې نه اوسېږي. په دې افتخار کوي، په دې افتخار کوي. بیا چې کله عزتمنه جامو باندې راوځي بیا شرمېږي، وایي عزتمن جامه باندې څنګه لاړ شم، خلک راپورې خاندي. بیا هغه زمانې سره خلک ځان عیاري بیاري. دا شی پکې رواج، دومره رواج څه مجلسونو کې یو بل سره بدپیلي کول چې هر کله د خلکو دا بدپیلي رواج څه او دا کار دی که او دا ګیره رخل د هغه وخت نه رواج څه. ځکه کله کوم خلک چې په بدپیلي باندې عادت و بیا چې کله غټ شو ګیره راغلی بیا خلکو ترې ډډه کوله، بیا دوی ولګېد ځان دا شی جوړ کړ. دا ګیرخل د هغه نه وخت نه را رواج شو. خو دا ګیرخل نه و، ګیره رخل بریتونه رخل دا دغه وخت نه را رواج شو. دا چرګان جنګول او دا سپیان جنګول، کیمار کول، کتې د کیمار کول او د هغه نه ماسیوا د لارو کې خلک یېرول رایرول، دا ډاکې ماکې دا ټول د چا کارو؟ د قومي لوط دا کار. نو لوط علیه السلام ورته فرمایي ګوره تاسې فاحشې ته راتګ کوئ، دا خو ډېر بېحیا کار ده. فاحشه معنی بېحیا کار ده. یو خو فاحشه ده، بل فاحشه بېحیا کار ده. بېحیا کار سره سره داسې کار ده چې تر اوسه پورې دا کار چا کړی نه ده. وایي دې نه مخکې بیخي دا د لواطت نوم ونه، دې نه مخکې وایي ونه. فکر ورسېد داسې یو عمل کوي. ګور یو سړی ګناه کوي، ولې ګناه کوي؟ وایي پلار نیکه مې دا ګناه کړی. دې پلار نیکه هم دا ګناه نه وه کړې، تاسې ګناه کوئ. داسې ګناه وه او داسې ګناه وه چې ډېر بېحیا کار و. اول دا کار بنیادګر او بنسټ لګونکي دې کار چې و دا خلک دې بدپیلي. دا کار ګوره هېڅ چا نه ده کړی. دا کار ولې کوي؟ ستاسې د طبعي شهواتو یا فطري شهوات چې ستاسې پوره کېږي د هغې دپاره الله پاک لاره د نکاح مقرر کړی او د هغې دپاره الله تعالی د انسان په دې جنس کې ځان ته خلک مقرر کړي چې هغه زنانه دي او زنانه سره هغه فطري جنسي خواهشات چې پوره کېږي هغه هم په یو محدوده طریقه سره چې طریقه د نکاح ده. تاسې ښځې پرېښې دي او دا کارونه کوئ. ما چې څومره اورېدلي دي کوم خلک چې په دې عمل باندې اخته دي، کور کې بیبیانې لري، ښځې لري، د هغې ته توجه نه کوي، هلکانو پسې ګرځي راګرځي. دا یو مرض ده، په انسانانو کې یو مرض ده او دا اکثره هغه مریضان دي چې مخکې په خپله بې خونده شوي وي، خلکو په دوی باندې وخت تېر کړی، بیا دوی چې کله غټ سي بیا خلکو پسې ګرځي راګرځي. اصل سړی دا کار نه کوي. فکر یې خو په خپله بدپیلي بیا بدپیلو پسې ګرځي راګرځي. کور کې یو دوه ښځې کور کې ولري هم دوی به لګېږي، بیا دا عمل به سرته رسي، دا کار به سرته رسي. خصوصا د افغانستان سمت شمال کې دا مرض تقریبا زیات ده. په شرقي ولایتونو کې دا ظلمونه نور زیات دي، یو شی بل شی زیات دي. هر علاقه کې یو مرض ده. خو دا کوم خلک دا خبرې کوي چې دا کندوز کې او مزار کې او فلاني کې او فلاني ځای کې دا مالدار خلکو مطلب د هلکان ساتل او څه به یې کول څه به یې کول، دا خبرې دا د دې علاقې خلک دا کومې کیسې کوي. دا مرضونه مطلب هلته وو. زموږ علاقو کې دا کیمارونه دا ډېر زیات و، سود او دا کیمار دا مرضونه زیات و. دا تقریبا
په کم اندازه کې خو هلته خلک به افتخار په دې باندې کوي پلانه چې دا کوي پلانه دا کوي پلان دا کوي باقاعده ساتي ګرځي را ګرځي ځان سره څه ورته ریشکلي وایي که څه ورته وایي څه د نومونه بیریش او پلانه چې د 2 لري پلانه 3 لري پلانه 4 لري دا یو عام مطلب د خلکو یو رواج دی بیخي څوک نه ګڼي چې دا کار بد کار دی پلانه بد کار ماته څوک پیغور راکړي یا څنګه نه داسې یو عمل لهذا کله چې د ولګېد د خلکو مقابله یې وکړه مخالفت یې وکړه د خلکو وویل چې اوهو دا شیخ له کوم ځای را پیدا شوی دا خو ځان سوچه کوي ځان صفا کوي او دا شیخ له کوم ځای را پیدا شوی شابس له کلي نه یې وباسئ د کلي نه دا خلک وباسئ دوی دا ځانه شیخي کوي دا شی کوي دا شی دا الله شان ده چونکې دا عمل خو داسې عمل و چې یو غیر فطري عمل و یو غیر اخلاقي عمل و یو غیر شرعي عمل و یو غیر انساني عمل و نو الله پاک غضب په جوش راغی د دوی د هلاکت سبب چې د کفر نه و دوی د هلاکت سبب چې د بدعملي و چې دا کار دی کلام پاک کې الله تعالی مقع عمل ته ذکر کړی چې دغه وجه باندې الله هلاک کړ چې هلاک یې کړه څنګه هلاک کړه الله پاک لوط علیه السلام چې د لورګانې دې باندې ایمان راوړی ښځه په خپلې مشرکه وه مؤمنه نه وه یو د نوح علیه السلام ښځه مشرکه پاتې شوې ده یو د لوط علیه السلام ښځه مشرکه پاتې شوې ده د نور زامن نه و د لورګانې مطلب دا مؤمنې دې ته الله تعالی وفرمایي سهار وختي ځان باسه شپې په آخره برخه کې ځان باس وګوره شاته ونه ګورې شاته ځکه په دې سهار په دې ټیم کې په دوی باندې به عذاب راځي ښځه یې ورسره ووتله چې ښځه یې ورسره ووتله د الله شانه کله چې عذاب راته په دې ښځې شاته وکتل دا هم الله تعالی په عذاب کې راګیر کړه ښځه یې لاړه او مطلب جبرائیل علیه السلام راغی په دوی باندې څه چارو شو څه طریقه ورسره وشوه طریقه داسې ورسره وشوه چې جبرائیل علیه السلام په دوی باندې چغه ووهله د چغې نه پس بیا ولګېده په دوی باندې اسمانه کاڼي راوورېدل داسې کاڼي چې د هر کس نوم پکې لیکل شوی کاڼي باندې نوم لیکل شوی دا کوم خلک چې د علاقې نه وتلي تجارت دپاره یا نور کاروبار دپاره یا نور د قرابتي د تعلقاتو دپاره وتلي وو د الله شان دا کاڼي ورته په انتظار او کله چې هغه د علاقې ته راننوتل ورو هغه کاڼي پې ولګېد هغه هلته مردار کړ جبرائیل علیه السلام یو وزر خالي د 5 ښارونو نه لاندې کړ او داسې پورته کړ بېرته داسې وټه څه کړ راښکته دې علاقې تر څنګ چې کوم بحر ده دې بحر ته بحر میت وایي په دې بحر کې اوس هم هغه اثرات وایي ژوندی حیوان په هغه غونډ بحر کې وخت نشي تېرولی مطلب بحر میت هغه ته وایي مړ دریاب چې هر شی ورځي هغه مړ کېږي دا الله شان ده سوال دا پیدا کېږي چې د خلکو سره دا معامله ولې وشوه الټه دا دومره سخت عذاب ولې راغی او ځکه د خلکو الټه کار کوه لکه څرنګه چې د پردیو خلکو سره بدپیلي ناروا ده حرام ده ګناه ده تاسې مخ نه ډېر حیا دي ډېره حیا دي ډېره حیا دي مشران هم ناست دي کشران هم ناست دي د خپلو زنانو سره بدپیلي لواطت کول دا یو مرض ده او پوښتنې کېږي پوښتنې موږ نه شوي دي کراتو مراتو پوښتنه شوي چې ایا ښځه خو نه طلاقېږي ایا ښځه څنګه کېږي او د روا او د ناروا پوښتنې خلک کوي دا یو مرض په خلکو کې مطلب څه د ورور رواج ده که بلې خوا یې وس نه کېږي بیا دا معامله سرته رسوي فکره ورسېد نو دا ګوره عموما خپل کور والا سره یي او که بهر سره یي هلکانو سره یي او که د هر چا سره یي دا شی ناروا اسلام حکم دا د امام ابو حنیفه علیه رحمت فرمایي لکه څنګه چې الله پاک هغه قوم هلاک په شریعت کې زموږ دپاره په داسې عمل باندې ټاکلې سزا نشته خو دومره ښایسته امام ابو حنیفه علیه رحمت فرمایي چې دا داسې خلک دي د غره سر ته وخېږي او د غره سر نه دې کولی شي او د پاسه د ګټې پرې راخوشي سي راخوشي دي سي ښکته ورغړېږي او ترپل شي او د رسول پاک علیه السلام مبارک د حدیث نه داسې معلومیږي اقتل الفاعل والمفعول به فاعل او مفعول به دواړه ووجنئ فکر ورسره او کوم حیوان سره چې بدپیلي وشي د اسلام د نګاه نه د هغه حیوان وجل هم روا دي چې هغه ختم شي ځکه چې خلک د حیوان ته ګوري د هر چا بیا ورته نظر کېږي فکر ورته کېږي په وطن کې یو علاقه وه او هغه علاقه کې د حیوانات د انسا حیوانات خلکو د خرې ساتلې هلته مشهوره خبره وه پلانه چې د
هغه ځای کې ونیول شو، پلانې هغه ځای کې ګیر شو، پلانې هغه ځای کې ګیر شو. دا خبره یې سارک کې چې ده هغه علاقه کې چې ده دا شی خلکو ډېر ساته پاچا صاحب فکر ورسېد. د سارک د علاقو نه مې دا خبرې ډېرې اورېدلې دي. فکر ورسېد چې دا مرض په دې خلکو کې افغانستان کې دا مرض و او دوی به دا هم کوله د پښتون دومره ښځه خورئ دا به دوی دا خبره د پښتون دومره ښځه خورئ دا خبره به دوی هلته کوله. فکر ورسېد نو خبره دا کوله چې دا عمل ناکاره عمل ده. الله دې زمونږ او زمونږ اهل و عیال دې الله وساتي. زمونږ په دې کلي کې دا واقعات ګډ شوي دي، په جیلو کې پراته دي خلک. فکر څه خو مې اورېدلي وو، بل روان وم جنازه وه 15 کې ننوتلم، ما سره چې کوم سړی شاته سپور و برالي خیل د شمالي، هغه راته ویل مولوي صاحب وایي دې کور څه ده هلک څه ده، د سره په غاړه یو کور وایي دې کور هلک څه ده، مطلب په دې هغه ونیول څه بدپیلي باندې ول سوی د هغه هلک ډاکټرانو وکوت را وکوت پرې ثابت شو اوس په ابتاباد کې په جیل کې پروت ده. ابتاباد کې په جیل کې پروت په دې پوه نه شو ابتاباد یې ورتللی دا ریپورټ نه ولې تللی په دغه ټکي پوه نه شو. نور کسان مطلب جیلو کې پراته دي، واده سنټر جیل کې پراته دي، په دې عملونو باندې خلک څه دي دا اخته دي. دا خو ډېر کم کشفي دا خو الله خو څوک نه لوڅوي، دا خو ډېر کم سړی په ډېر کراتو مراتو باندې خدای لوڅي کړي. الله خو پرده پوښته په 1 ځل او 2 ځل او 5 ځل او په نظر الله تعالی څوک نه لوڅي. الله خو ستار العیوب ده، که د عیبونو پردې خو الله اچوي. ښه خبر دا ده دا کوم د فیسبوکي دور څه ده دا ډېر یو ناکاره دور ده. دغه شی بچو ته لاس کې ورکول او دغه شی باندې مطلب ساتل دې استعمال، خصوصا داسې خلک چې هغه ودونه نه لري هغه په ډېرو مشکلاتو باندې اخته کوي. چې ډېرو مشکلاتو اخته کوي دا اصلي د فجایعو سر څه ده دا شی ده. لهذا ځان ساتل پکار دی. الله تعالی فرمایي ولوطا موږ لېږلی لوط علیه السلام خپل قوم ته مې لېږلی و، سدوم ته مې لېږلی و، 5 ښارونه وو. ولوطا موږ لېږلی لوط علیه السلام اذ قال لقومه کله چې وولي خپل قوم ته، اذ قال لقومه کله چې وولي خپل قوم ته اتأتون الفاحشه آیا تاسې راتګ کوئ بې حیا کار ته، اتأتون الفاحشه آیا تاسې راتګ کوئ بې حیا کار ته. مراد بې حیا کار څخه کوم کار ده؟ بدپیلي ده، نالکانو سره بدپیلي ده، نارینهو سره بدپیلي ده. ما سبقکم لومبیواله نه ده کړې د تاسو نه بها په دې عمل باندې. ما سبقکم نه دي کړي چا، معنا لومبیواله نه ده کړې تاسو نه بها په دې عمل باندې من احد د یو کس من العالمین د مخلوقاتونه، من احد د یو کس من العالمین د مخلوقاتونه. دې نه معلومیږي دا شی بیخي بخای نام و نشان نه و. لکه د کلام پاک په آیات حکم کې خو وروسته من احدین راغلی، یو کس په مخلوقاتو کې دا کار چا نه کړی. که ستاسې فکر کوي دا داسې یو عمل د حیوانات یو بل ته راتګ نه کوي. دا حیوانات څه ده دا ګوره یو بل سره مطلب څه نه کوي. دا شی باندې حیوانات په دې باندې پوهېږي چې دا نر ده دا ماده ده، ماده پسې ځي راځي داسې یې که نه بل نه کوي. دا سپی په سپي نه خېځي په سپیو پسې منډې وهي داسې یې که نه. نو ګوره دا داسې یو عمل داسې بلکل په انسانان خو لا څه کې په عالمینو کې چا په دې راتګ نه ده کړی. یا خو انسانان دي که داسې نه ویلې چې من احد من الناس د خلکو نه چا راتګ نه ده کړی، نه عالمینو کې چا راتګ نه ده کړی. انکم تاسې لتأتون الرجال راتګ کوئ سړو ته شهوة په قضا د شهوت سره. انکم تاسې لتأتون الرجال راتګ کوئ سړو ته شهوة لپاره د قضا د شهوت من دون نساء پرته د ښځو نه، معنا ښځې پرېښي دي. من دون نساء پرته د ښځو نه، حال دا چې الله پاک هغه فطري او جنسي خواهشات د هغې چې د الله تعالی د انسان په دې جنس کې یو صنف مقرر کړی چې هغه زنانه دي، د هغې دپاره یو مشروع لار الله تعالی ورته ښودلې ده. انکم تاسې لتأتون الرجال راتګ کوئ سړو لره شهوة په قضا د شهوت باندې من دون نساء پرته د ښځو نه. بل انتم بلکې تاسې قوم یو قوم یاستئ مسرفون تجاوز کوونکي. بل انتم بلکې تاسو قوم یئ مسرفون د خپل حد نه تجاوز کوونکي. ځکه حد یې څه ده خپل کور والا دي
او تاسو د ځانونه څه کړی وروره بې رغبته شوي یاستئ نارینهو پسې ګرځي خو تجاوز هم وکړي که نه تاسو یو قوم یاستئ د حد نه تجاوز کوونکي یاستئ وما كان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام څه جواب یې نور نو خیر د اوبه نه کړو یا څه دلیل وایي ځکه داسې عمل ده چې د عمل دپاره دلیل نه د عمل دپاره دلیل نه و چې یا زموږ پلار و نیکه دا کار کړی دی یا موږ دا ځکه دا کار کړو نه هېڅ جواب یې نه و الا ان قالو مګر دوی وویلې اخرجوهم اباسي دوی لره من قريتكم د خپل کلي نه دا څه مرض پیدا شو د کلي کې انهم اناس دا څه ډله د دې نه معلومیږي چې لوط علیه السلام سره نور مؤمنان هم جمع صيغه ورته ذکر انهم اناس دوی څه خلق دي او یتطهرون ځان پاک ساتي الله پاک فرمایي فانجیناه ما نجات ورکړه و اهله اهل دلره اهل څوک هغه دوه جنکې وي او څه مؤمنان کې دایمان پرې راوړی و باغه و نجات ورکړه موږ دلره و اهله اهل دلره د شپې په آخره برخه کې الله تعالی ورته فرمایي کلي نه ځان باس په دې علاقه باندې څه راځي عذاب راځي الا امرأته مگر ښځې دلته نجات ورنه کړی شو الا امرأته مگر ښځې دته نجات ورنه کړی شو کانت ودا ښځه د من الغابرین د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې من الغابرین د پاتې کېدونکو څخه په عذاب الله تعالی فرمایي کله مې چې عذاب پې نازل کړو امطرنا علیهم مطرا موږ باران وورو په دوی باندې په باران وورولو سره د څه شي باران تیږو باران و امطرنا موږ باران وورو علیهم په دوی باندې مطرا په باران وورولو سره فانظر وګوره کیف کانت سره کم ته